پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شې، وخت بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب لکه څنګه چې ما وویل تخنیکي ټیمونه راغلي تر څو د اسلامي امارت سره خبرې اترې وکړي. معارض صاحب که دغه قضیې ته د نړیوالو حقونو له لیدلوري څخه وکتل شي یا په ټوله کې د خپله اروپایي ټولنې د کوم دوی چې کوم منشور لري یا په ټوله کې د دې ټولنې کوم قواعد چې دي چې دوی به کډوال له دې هېواد څخه نه وباسي، اما اوس تاسو فکر نه کوئ چې آرام آرام ورو ورو خپله اروپا او اروپایانو هم دې ته اقدام کړی چې کډوال له خپل هېواد څخه د دوی چې کوم اصلي هېوادونه دي هغو ته یې په یوه پلمه یا هم په بله پلمه وباسي؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ په دنیا کې یا پرمختللي هېوادو خصوصا په اروپا او امریکا او په دې جیو کې حتی نور هېوادونه چې په اسیا کې پرمختللي دي دوی هغه هېوادونه چې تریټي اف روما یا کنوانسیون د ویانا د 1950 کال چې دوی د کډوالو په هکله باندې دقیقاً دوه نړیوالې جګړې نه وروسته دوی هر څه راسپړلي دي او اصولو ته راوستلي. د لومړي ځل لپاره خو موږ پوهېږو چې د امریکا د استقلال نه وروسته د کډوالو په چارو کې مقررات پیل شول د شپږ اویاوم کال او 1983 کال خبره ده. مانند مدرن په ډول باندې کله چې لومړۍ جګړه ختمه شوله په 1913 کال، په 1915 کال کې خصوصا بالغه چې د عثماني امپراتورۍ وپاشل شوله، په دغه ځای کې اصول جوړ شول. دا اصول کرا د څو مملکتو له منځه پراخ شول، د سیمې هېوادو د سیمې نه د قارې ته قارې نړیوال او آخري تریټي اف روما شوله چې بیا وروسته دلته بل پروتوکول 1980 کال هم د سره ضایمه سه چې دا اصول په ټوله دنیا کې په ټوله هېوادو خصوصا هغه د 193 هېوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري په دوی باندې مورد اجرا او قابل تطبیق دي. درست. نو دې اصول په رڼا کې دوی یو اصطلاح لري well founded fear of persecution back in their own country. دوی که خپل وطن کې هېواد کې داسې یو خطر احساسي یې لري دواړه حالت یو څوک احساسي یا پهنس د مثلا ډارېږي او یا دا چې واقعا دای ثبوتي کیسه چې خطر څه چې به تلار سم یا مړ کېږم یا تعقیب باندې ګرځېږم په خپل هېواد کې. دلته سبجکټیو ابجکټیو ټیسټونه هم دی علاوه له دې چې دوی ډاکومنټ لري که نه لري دوی په هغه باندې بیا دوی دلته خامخا پروسه د اسایلم سیکر یا اسایلم پروټیکشن ورته وایي. بالغه بیا نو که چیرې ریفوجي سټیټ ته ځي مثلا ویزا ورکول کېږي او مختلفې ویزې دي ډسکریشنري ویزې یا لوري کلونه ډیوریشن فرق کوي. بالغه بیا هغه د کوم بیا د انډیفینټ ویزا چې اخلي ترلاسه کوي بیا دوی ځي اتومات ماچن نچرالایزیشن ته اپلای کوي یا سټیټ ته بله. معارض صاحب په ډېرې بښنې سره معارض صاحب که ماته وخت راکوي ډېری وخت په اروپایي هېوادونو باندې البته په ټوله کې دا انتقاد ډېر وي چې اروپایي هېوادونه کله چې کارمندانو ته ضرورت ولري یا هم کارګرانو ته ضرورت ولري یا هم په ټوله کې داسې چا ته ضرورت ولري چې په کمو پیسو باندې کار کوي بیا کډوال مني او کله چې دغه تعداد پوره شي دوی اصول هم د پښو لاندې کوي توجه هم نه ورته کوي. لا هغه خو بیا نور د مثلا پروفیشنل ته ضرورت لري یا کارګر ته ضرورت لري یا مسلکي کسان راولي هغه بیا نور مقرره کړي خپل انویټیشن کې دعوت یې دلته سپانسرشیپ او د سپانسرشیپ او د مسایل هم دلته موجود دي هغه جدا خبر ده. نور دې پالیسیان بیا جدا دي بعض هېواد داسې کوي گنجایش نه لري د کپاسیټي نه امکانات نه دي دغه لپاره بیا نور هېوادو ته وایي چې زه دومره مهاجر منلی سم نور زیات په دغو اصولو باندې نسم منلی. دا خبره هم پیدایسي اما یوه خبره چې څوک ډیپورټ کېږي یا مثلا لیږل کېږي په جرم دا مسایلو ته نشته. داسې دوی خپله اوازه چې هر څه چې جرم کې مطابق د همدغه قانون چې مقیم په دې هېواد کې ده په هغه باندې هم پلی کوي لکه په خپلو اتباع چې پلی کوي مکمل ټول هغه ورته ورکول کېږي. اساسي خبره دا ده چې دوی فیک یا جعلي اسناد راوړي دا په ټوله دنیا کې خپله په تریټي اف روما کې او د په ضمایمو کې چې ما له 1980 کال د دې راغلي کار څوک ګرفتار سي کوم وخت چې د غلط یا جعلي اسناد راوړي او ځان پناهنده کړی ده ریفوجي کړی ده
ولو که درست سند مستند چې د هیواد د فاصله جرمونه مسایل زندان سزا هر څه په دې په ډېرې بخښنې مهارت صاحب په ډېرې بخښنې سره که دلته یو بله پوښتنه وپوښتم آیا فکر کوئ چې په راتلونکي کلو کې په ټوله کې د اروپا امریکا او په ټوله کې د غرب چې د بشري حقونو مدافعین دوی وخت نه وخت ځان ته وایي دغه پالیسۍ د کډوال منلو یا نورو ته د سټیزنشپ یا په ټوله کې د تابعیت ورکولو دغه پروسه به د دوی ودرېږي؟ ګمان نه کوم په دې نه کوم چې اوس داسې یوه انګېرنه ده په اروپا کې چې 2013 کال او له هغه نه وروسته به دلته به کرنسي یوه کرنسي کېږي او زیاتره به دا به هم ډیجیټال وي. نه خو دغه کوم حکومتونه چې دي جناب مهارت صاحب کوم حکومتونه چې راځي مثلا په لندن کې کوم حکومت راځي په انګلستان کې په ټوله کې ترڅنګ یې په نورو اروپایي هیوادونو کې چې کوم حکومتونه راځي خپله د امریکا اوس کوم حکومت د ښاغلي ټرمپ ټول همدغه وایي چې د کډوالو ضد یو د غیر قانوني کسانو ضد یو دغه بارډر سکیورټي باندې د دوی تاکید ډېر نه خو دوی خو وایي چې غیر قانوني څوک نه راځي ځکه دلته میګریشن بیل ورکول کېږي په د باغ کې چې ته چېرته راغلی مثلا بېرته ولاړ سه خپل هېواد ته بیا داسې وایي زه سر امسکار کوم اجازه ورکوي یا ځینې کسان بیا ګوري چې ریفوز کېږي د اسالم پروسس دوی بیا د اپیل حق لري همداسې فرست ایئر د ټریبونال ته یا مثلا اپر ټریبونال ته تر های کورټ او سپریم کورټ پر دوی حق لري چې خپل حق دفاع وکړي دا بل پالیسیان خدا دی وایي چې خپل هېواد هم راځي د عمومي ټول اعلان کوي دا حقیقت ده په خپل هېواد کې دوی جمع راټولېږي کمیشنري د عالي د ملل متحد یونیسار ادارې سره چې دوی ستونزه په خپل هېواد کې کوي اما کله چې سیاسي مشکل لري دوی سره راسي دوی خاورې ته بیا دوی د حق نه لري چې خپل خاور نه یعنی که دوی د دغه اصول خلاف لاړ شي مهارت صاحب که د دغه اصول خلاف لاړ شي ووایي چې حکومت حاکم دی دولت تر ټولو غټ لوبغاړی دی یا پلیر دی او په ټوله کې تصمیم نیولی چې باید کډوال وباسي آیا کوم داسې میکانیزم شته چې د دغه فیصلې مخنیوی وکړي؟ بالکل دا نقص مستقیم د کنوانسیون د یوانم نسیو پوزیسیون په هیڅ صورت نه ده کړی او هیڅ هېواد یې سیلان نه ده کړی چې موږ باسوای تدابیر ونیسو چې فلاني جریدن نه دلته بیا کیس ورکران دي وکیلان دي خپله څیړي چې یو څوک په غلطه راغلی مثلا یو هېواد نه چې هېواد کې رفاه سعادت امنیت سوله دوی د کانټري پالیسي ورته وایي هر کله کېږي خپله د افغانستان مثلا موږ سره زه وکیل یم دلته موږ سره د کانټري پالیسي 2024 کال ستا په کې هر شی کرایټریا درست ډېره مننه چې مثلا کوم کټګوري کسان حق لري داسې کوم کټګوري باید بهتر ریفوز په ټول مملکتو کې دا شی شته درست یعنی عدالت ټول مملکتو ته کوي تامین د تاسو د پردیش شته څه کې څه جدا خبر ده یا مثلا د پاکستان او ایران بیا جدا بس درست همیشه څنګه نقصي او رالیږي هم خلک ډار کړی دي په امریکا چې باندې خپل کډوال چې هغه څوک چې ماجري هغه کې قانون اصول مراعات کی مشکل ورته ډېره مننه د جزایي او کچېره جعلي اسناد غلط اسناد رانه هغه خپل خلاصه کول ډېره مننه مهارت صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ